أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دا نه خوښوي چې د چا بدي په ښکاره بیان شي پرته له هغه چې پر چا ظلم شوی وي، او الله ښه اورېدونکی ډیر پوه دی. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. که تاسو ښېګڼه څرګندوئ یا یې پټوئ او یا له څه بدو تېرېږئ، نو بېشکه الله هم سره له وسې تېرېدونکی دی. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بشک هغوی چې له الله او رسولانو یې منکریږي او غواړي چې د الله او د رسولانو ترمنځ یې بیلتون وکړي او وایي چې پر ځینو رسولانو ایمان راوړو او ځینې نه منو، او غواړي چې د دې یعنی کفر او اسلام ترمنځ یوه بله لار ونیسي. دا خلک نو په صحیح معنا کافران دي او دغسې کافرانو ته مسپکوونکی عذاب چمتو کړی دی. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. او چا چې په الله او رسولانو یې ایمان راوړ او د هغوی یو کې هم څه توپیر ونه کړ، نو الله به دوی ته ډیر ژر د هغوی بدلې ورکړي، او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے رسوله، اهل کتاب چې کومه غوښتنه در څخه کوي چې له اسمانه یوه لیکنه پرې نازله کړه، نو دا کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی خو له موسی نه تر دې ډېره لویه غوښتنه کړې وه. ورته ویلي وو چې الله په څرګنده راوښیه چې د همدغې ناړامۍ له امله بیا تندر پرې راولوید، بیا یې خوسی ځان ته په خدایي ونیوه. دا هم وروسته له هغه چې ښکاره نشي ورته راغلی، خو موږ له هغه هم ورتیر شو او موسی ته مو څرګند فرمان ورکړ. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او موږ د دوی په ښې ژمنې لپاره تور غر پرې اوچت کړ او ورته ومو ویل په دې وره به سجده کوونکي ننوځئ، او دا مو هم ورته وویل چې د خالي په ورځ به په ښکار کولو تیری نه کوئ، او پوخ لوز مو ترې واخیست. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نو دوی سره چې څه وشول هغه له دې عمله و چې دوی خپل لوز مات کړ، د الله په آیتونو یې کفر وکړ او په ناحقې یو شمېر رسولان ووژل، او د هغې وینا له امله چې ویل به یې زموږ زړونه په پردو کې دي، خو په حقیقت کې د هغوی د کفر په وجه الله مهر پرې لګولی و، نو دا دی اوس ډېر لږ ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. او د کفر له امله او پر مریم د لوی بهتان ویلو له امله او دا خبره چې موږ د الله رسول مسیح عیسی د مریم زوی وژلی دی، حال دا چې نه یې وژلی او نه یې په سولی کړی و، بلکې ورته مشابه کړی شو، یعنی بل کس د عیسی په رنګ شو. او بېشکه کومو خلکو چې په همدې هکله شخړه کړې خامخا په دې اړه په شک کې دي، له ګمانه پرته د دوی څه علم پرې نشته او یقیني خو یې نه دی وژلی، بلکې الله خپل لوري ته اوچت کړی دی او الله برلاسی د پراخ حکمت څښتن دی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. او له اهل کتابونه به هیڅوک داسې نه وي چې له مرګه مخکې پر هغه ایمان را نه وړي او د قیامت په ورځ به هغه پر دوی شاهد وي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. نو د یهودو د همدې ظلم او زیاتی په اساس مو زیاتره هغه پاکیزه شیان پرې حرام کړل چې ورته حلالو، او په دې چې د الله له لارې یې ډیری خلک ایسارول، او همدارنګه د سود اخیستلې چې ترې منع شوي هم وو، او په ناحقه د خلکو مالونو خوړلو په وجه، او دوی نه چې څوک کافرانو هغو ته مو دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو لدوی یعنی بنی اسرائیلو نه د پاخه علم خاوندان او هغه مؤمنان چې ای رسوله هم پر تا نازل شوی دین منی او هم لتا مخکې نازل شوی کتابونه او د لمانځه ترسره کوونکي او زکات ادا کوونکي او په الله او وروستۍ ورځ ایمان راوړونکي، همدا هغه خلک دي چې موږ به لوی اجر ورکړو. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اے رسولا بېشکه موږ تا ته هماغه شان وحی درلیږلې ده لکه نوح او له هغه وروسته نبیانو ته مو چې ورلیږلې وه او لکه چې وحی مو لیږلې وه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولادې ته عیسی، ایوب، یونس، هارون او سلیمان ته او داود ته مو زبور ورکړی و او هغو رسولانو ته هم چې مخکې یې موږ یادونه درته کړې او هغو رسولانو ته هم چې یادونه یې موږ تا ته نه ده کړې او موسی سره الله په ځانګړي شان خبرې کړي دي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما دا ټول رسولان د جنت زیری ورکوونکي او له دوزخ نه ویرونکي لیږل شوي وو تر څو له رسولانو وروسته خلکو ته د الله په وړاندې کوم دلیل پاتې نشي او الله برلاسی د حکمت څښتن دی لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا دا کافران یې مني او که نه مني خو الله شهادت ورکوي چې څه یې تا ته نازل کړي هغه یې په خپل علم نازل کړي او ملائکې هم په دې شاهدي ورکوي که څه هم د الله شاهدي بیخي بس ده إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بېشکه هغوی چې کافران شوي او نورې هم د الله له لارې ایثار کړي دي نو رښتیا چې په بېلاریتوب کې ډېر لرې بېلارې شوي إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا یقینا څوک چې کافر شوي او ظلم یې کړی نو الله به نه بخښنه ورته وکړي او نه به کومه لاره ورته وښایي پرته د جهنم له لارې چې هلته پکې تلپاتې وي ابدي او دا خو الله ته ډیره آسانه ده يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اے خلکو یقینا چې دا رسول مو د خپل رب له لوري له حق سره درغلی نو ایمان پرې راوړئ همدا درته غوره ده او که اوس هم کافر شئ نو پوه شئ چې بېشکه الله لره دي څه چې په اسمانو او ځمکه کې دي او الله ډیر پوه د حکمت څښتن دی يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اے اهل کتابو په خپل دین کې له حد مه اوړئ او د الله په اړه له حق پرته بل څه مه وایاست خبره ده چې مسیح عیسی د مریم زوی د الله رسول او هغه فرمانو چې مریم ته یې ولیږئ
او د الله له لوري یو روح نو په الله او رسولانو یې ایمان راوړئ او مه وایاست چې خدایان 3 خدایان دي. ډډه وکړئ همدا درته غوره ده. په حقیقت کې الله یوازینی خدای دی. هماغه له دې پاک دی چې څوک د هغه زوی وي. د اسمانو او ځمکې هر څه خو یوازې د هغه دي او الله ساتونکی څارونکی بس دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نه مسیح لدی څه شرم کوي چې د الله یو بنده ووسی او نه مقرب ملائکی او هر څوک چې د الله له عبادت شرم او لویی کوي نو ډیر ژر به الله ټول خپلې خواته راغونډ کړي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نو چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي نو بدله به یې هم پوره ورکړي او له خپله فضله به لا نور هم ورزیات کړي. خو چا چې له عبادت شرم او لویی کړي وي نو په دردناک عذاب به یې وکړوي او له الله پرته به نه څوک اشنا ومومي او نه کوم مرستندوی. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے خلکو یقینا چې د خپل رب له لوري مشکاره دلیل چې محمد صلی الله علیه وسلم دی درغلی او تاسو ته څرګنده رڼایي نازله کړې چې قرآن دی. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نو هر هغه چې په الله ایمان راوړی او منګولې پرې لګولې دي نو ژر به یې په خپل رحمت او پیرزوینه کې داخل کړي او خپل لوري ته نیغه لار به وروښیي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اے رسوله خلق د کلاله په حق له فتوا درنه غواړي ورته ووایه د کلاله یعنی چې نه یې پلار وي او نه اولاد په حق له الله داسې فتوا درکوي چې که یو کس په داسې حال کې ومري چې اولاد یې نه وي او یوه خور یې وي نو دې لره د هغه څه نیمایي ده چې هغه پرېښي او که د دې خور اولاد نه وو او مړه شوه او ورور یې ژوندی وي نو دی به له دې خور نه هر څه په میراث وړي. نو که 2 خویندې وي بیا د ورور د پرېښي مال له 3 برخې د دوی دواړو دي او که د مړ شوي وارثان ډېر ورونه او خویندې وي نو هر نارینه ته به لکه د 2 ښځو برخه وي. دا حکمونه الله درته بیانوي تر څو بېلارې نه شئ او الله خو په هر څه ښه پوه دی. المائده مدني صورت دی او 120 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے مؤمنانو ټول لوزونه پوره کړئ. د بېژبې څارویو ټول ډولونه درته حلال کړی شول پرته له هغو چې وروسته به در باندې ولوستل شي، خو د احرام په وخت کې به ښکار کول ځان ته نه روا کوئ. بېشکه الله چې څه غواړي حکم یې کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے مؤمنانو د الله د نښو نښانو بې عزتي مه کوئ او مه حرامې میاشتې حلالوئ، مه د قربانۍ څاروي ته لاس تېروئ، مه د پټۍ یا غړوندي ولا څاروي ته، او مه هغه خلک ځوروئ چې د خپل رب د فضل او رضا په لټه د محترم کور یعنی کعبې په لوري تلونکي وي. او کله چې له احرامه حلال شوئ نو بیا ښکار کولی شئ، او د هغه قوم دشمنی چې له مسجد حرام نه یې ایثار کړي وي باید تاسو دې ته چمتو نه کړي چې پر هغوی تیری وکړئ، او تاسو په ښېګڼه او تقوا کې یو له بله مرسته وکړئ، او په ګناه او تیري کې یو له بله مرسته مه کوئ، او الله نه وډار شئ، بېشکه الله سخت عذاب والا دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پر تاسو حرام شو مرداره بهیدلې وینه د خنزیر غوښه هغه چې له الله پرته د بل چا په نامه حلال شوی وي، په ستوني خپه شوی، ویشتلی، غورځېدلی، په ښکر څیري شوی، هغه چې ځناورو خوړلی وي خو پرته له هغه چې تاسو یې حلال کړئ، هغه چې د کوم ناروا ځای یا څه بل شي په نامه حلال شوی وي، او دا هم درته حرام دی چې د فال په غشو خپلې تالې وګورئ، دا ټول فسق دی. نن کافران ستاسې د دین د مغلوبیت لخوا ناهیلي شوي، نو له هغوی مه ویریږئ بلکې له ما وویریږئ. نن مې ستاسو دین درته پوره کړی، خپل نعمت می در باندې تمام کړی، او همدغه اسلام می ستاسو لپاره د دین په توګه د تل لپاره درته غوره کړی دی. نو که څوک په سخته لوږه کې حرام خوراک ته اړ شو خو چې د ګناه تکل یې نه وي نو بېشکه بیا الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اے رسوله خلق دی پشتی چې کوم شیان ورته حلال شوي ورته ووایه پاک شیان درته حلال شوي او څه مو چې ښکاري ځناور ته ورزده کړي وي او تاسو روزونکي یاست او هغو ته مو د الله درکړي پوهې نشکار ورزده کړی وي نو چې څه حلال ژوی درته رانیولی او ساتلی وي هغه خورئ البته د الله نوم به پرې اخلی او الله نه ویره کوئ چې بېشکه الله چټک حساب اخیستونکی دی. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نن تاسو ته ټول پاک شیان حلال شوي او هغوی چې له تاسو مخکې کتاب ورکړی شوی خواړه تاسو ته حلال دي او ستاسو خواړه هغوی ته حلال دي او مؤمنې پاکلمنې ښځې هم او له تاسو مخکې چې کتاب ورکړی شوی د هغوی پاکلمنې هم درته حلالې دي کله چې مهرونه یې ورکړئ په داسې حال کې چې په نکاح کې ساتونکي یاست نه ښکاره زنا کوونکي او نه پټ یاران نیونکي او چا چې له ایمانه انکار وکړ نو ټول عملونه یې بابیزه شول او دی به په آخرت کې له تاوانیانو وي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مؤمنانو کله چې لمانځه ته پاڅئ نو مخونه مو او لاسونه مو تر څنګلو پرېمینځئ او په سرونو مو مسحه وکړئ او پښې مو تر پړکیو ووینځئ او که ناولی یعنی جنوب وی نو ټول ځان ښه پاک کړئ او که ناروغان وی یا په سفر یا کوم یو د متیازو ځای نه راغلی یا مو ښځو ته لاس وروړی وي او اوبه بیا نه مومئ نو د پاکې خاورې تیمم وکړئ او له همدې خاورې پر مخونو او لاسونو مسحه وکړئ. الله نه غواړي چې پر تاسو څه تنګون راولي خو دا غواړي چې ستره مو کړي او خپل نعمت در باندې تمام کړي شایي تاسو شکر وباسئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. او پر تاسو د الله پیرزو کړی نعمت در یاد کړئ
او هغه لوز یاد ساتئ چې شی در باندې کره کړی دی هغه وخت چې تاسو وویل د الله احکام اوریدلی او منلی مو دي او الله نه ویره کوئ بېشکه الله د سینو په رازونو ښه پوه دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنانو د الله د احکامو پابندۍ لپاره تل چمتو او په عدل شاهدان اوسئ او د کومې ډلې دشمني مو دومره ونه پاروي چې بیا عدالت ونه کړئ. عدل کوئ دا تقوا ته ډیر نږدې دی او الله نه ویره کوئ یقینا الله په هغو کارو چې تاسو یې کوئ ښه خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي وعده کړې ده چې دوی ته به آخرت کې بخښنه او لوی اجر وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغوی چې کافر شوي او زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي همدوی د دوزخ خلک دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مؤمنانو د الله هغه نعمت در یاد کړئ چې کله یوې ډلې غوښتل تاسو ته لاسونه در اوږده کړي خو د هغوی لاسونه یې درنه ایثار کړل او الله نه وډار شئ او مؤمنان دې یوازې پر الله بروسه کوي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. او یقینا الله لبني اسرائیل په ښه وعده اخیستې وه او له هغو نه مو 12 تنه مشران د قوم استازي ټاکلي وو او هغو ته الله ویلي و چې زه در سره یم که لمونځ مو ترسره کړ زکات مو ورکړ زما رسولان مو ومنل او د هغو ملاتړ مو وکړ او الله سره مو ښه پور وکړ نو خامخا به مو ګناهونه درته ورژوم او داسې جنتو ته به مو ننه باسم چې ترې لاندې ویالې بهیږي. خو کله دې وروسته هم تاسو نه څوک کافر شو نو هغه په حقیقت کې سمه نیغه لار ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نو همدا د لوز ماتولی و چې ومرټل او د هغوی زړونه مو دومره سخت کړل چې اوس د تورات ټکي له خپلو ځایو بدلوي او د هغه څه یوه لویه برخه یې هیره کړې چې دوی ته یې ښوونه شوې وه
او بل دا چې ته به تل د دوی په کوم خیانت خبریږي پرته له کومو کسانو یې نو اوس هغوی نه تیر شه او مخ ترې واړوه یقینا الله نیکان خوښوي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. او همداسې مو له هغو هم پوخ لوز اخیستی و چې ویل یې موږ نصارا یو، خو دوی هم د هغه څه لویه برخه هیره کړه چې درس یې ورکړی شوی و. نو بیا مو آن د قیامت تر ورځې د هغوی ترمنځ دښمني او تاوتریخوالی واچاو او الله به یې ډېر ژر په هغو کارو خبر کړي چې دوی به کول. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے اهل کتابو، دا د زموږ رسول درغلی دی چې تاسو ته زیاتره هغه خبرې بیانوي کومې د کتاب یعنی تورات او انجیل خبرې چې تاسو پټولې او له ډېرو بدیو مو در تیریږي هم. په حقیقت کې د الله لخوا یو رڼایي او حق بیانونکی کتاب درغلی دی چې په هغه سره الله هغه چاته چې د ده په رضا پسې ځي د سلامتۍ لارې ښایي او په خپل حکم سره یې له ترږمیو نه رڼا ته راوباسي او سمې لارې ته یې برابروي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هغه کسان حتما کافر شوي چې وایي الله همدا د مریم زوی مسیح دی. ای رسوله دوی ته ووایه ښه که الله وغواړي چې د مریم زوی مسیح مور یې او په ځمکه کې چې هر څوک دې ټول هلاک کړي نو څوک د الله یو څه ایسارولای شي او خاص الله لره د پاچایي د اسمانو ځمکې او څه یې چې ترمنځ دي څه چې غواړي پیدا کوي او الله په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. او يهود او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او ګران دوستان یو. ورته ووایه نو بیا مو په ګناهونو ولې سزا درکوي؟ داسې نه ده، بلکې تاسو هم د هغو انسانانو په څیر انسانان یاست چې هغه پیدا کړي دي. چاته چې خوښه شي بخښنه کوي او څوک چې وغواړي په عذابوي او الله لره پاچاهي د اسمانو او ځمکې ده او څه یې چې ترمنځ دي او د هغه لور ته د ټولو ورتګ دی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اهل کتابو، زموږ دا رسول در تراغی چې تاسې ته د رسولانو لړۍ بندېدو پر مهال دین بیانوي، چې بیا ونه وایاست چې موږ ته خو نه د جنت زیری ورکوونکی راغلی او نه له دوزخ نه ویرونکی. نو دا دی هم زیری ورکوونکی در تراغی او هم ویرونکی، او الله په هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او هغه وخت یاد کړئ کله چې موسی خپل قوم ته وویل: ای زما قومه، د الله هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسو یې پیرزو کړی، کله چې په تاسو کې یې نبیان پیدا کړل او تاسو یې واکمنان کړئ او هغه څه یې درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نه وو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. زما قومه، هغې سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله درته لیکلې او بیرته مو په شا مه تاویږئ، که نه بیا به تاوانیان شئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. دوی وویل: ای موسی، په هغې ځمکې کې خو ډېر زورور خلک میشت دي او څو چې هغوی نه وي ترې وتلي موږ به کله هم ورننه نه وځو، خو که هغوی ترې ووتل نو موږ بیا حتما ورننوتونکي یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. کوم خلکو چې الله نه ویره درلوده هغو نه دو کسانو چې الله ور باندې پیرزوینه کړې وه وویل: پر هغو د ښار له دروازې ور دننه خو شئ، نو کله چې ورننوتئ همدا تاسې برلاسي یاست او په الله بروسه وکړئ که رښتیني مؤمنان یاست. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هغوی بیا وویل: ای موسی، تر څو چې هغوی پکې وي موږ به هیڅکله ور داخل نشو، که ورسره جنګیږي نو ته او رب دې دواړه لاړ شئ وجنګیږئ، موږ خو به همدلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی وویل: زما ربه، زه خو مې له ځان او ورور پرته بل څه نه لرم، نو زموږ او دغه سرغړان قوم ترمنځ بیلتون راولې. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله فرمایل: نو یقینا هغه وطن تر 40 کلونو پر دوی حرام شوی، دې موده کې به دوی په ځمکه کې لالهانده ګرځي. ای موسی، اوس نو د دې فاسقانو په حال مه اندېښمن کیږه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او ای رسوله، پر دوی د آدم د 2 زامنو خبر هم پر اشتیا سره ولوله. کله چې دواړو څه قرباني وکړه نو له یوه یعنی حابیل نه قبوله شوه
او لبل یعنی قابیل نه قبول نشوه. هغه یعنی قابیل حابیل ته وویل خامخا به دې وژنم. حابیل وویل بېشکه الله یوازې له متقیانو قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بیا یې ورته وویل که ماته د لاس راوغځاوه چې ومې وژنې زه خو مې لاس نه درغځوم چې تا ووژنم. زه خو له الله رب العالمین نه ویریږم. زه خو دا غواړم چې ته زما او ستا خپلې ګناه باندې اخته شي نو بیا به له دوزخیانو یې او همدا د ظالمانو سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نو خپل نفس یې د ورور وژل ورته آسانه کړل او ویې واژه نو له تاوانیانو شو. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغه ولیږئ چې ځمکه یې کیندله تر څو هغه ته وښیي چې د ورور جوسه یې څنګه پټه کړي. چې ویلید ویل افسوس پر ما آیا له دې هم عاجز وم چې د دې کارغه په شان وای او د خپل ورور جوسه مې پټه کړې وای نو له پښیمانۍ کوونکو نه شو. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لهمدې امله مو بني اسرائیلو ته دا فرمان لیکلی و چې هر چا یو کس د بل کس له بدلی او یا په ځمکه کې له فساده پرته ووژلو نو وګڼئ لکه چې ټول انسانان یې وژلي وي او چا چې ژوندی کړ یعنی له مرګه وژغوره نو لکه چې ټول انسانان یې ژوندي یعنی بچ کړي وي. او دوی ته زموږ رسولان هم له ښکاره نښانو سره راغلل بیا هم له هغوی نه زیاتره له دې وروسته هم په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خبره ده چې کوم کسان الله او د هغه رسول سره جنګیږي او په ځمکه کې د فساد لپاره منډې ترړې وهي نو سزا یې دا ده چې ووژل شي یا په سولۍ شي یا یې لاسونه او پښې رد و بدلې غوڅې شي او یا له وطنه وشړل شي. دا خو د دوی لپاره په دنیا کې یو سپکاوی دی او په آخرت کې د دوی لپاره لوی عذاب دی. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. خو پرته له هغو کسانو چې توبه یې ویستلې وي له هغه ړومبۍ چې تاسو پرې برلاسې شئ نو بیا پوه شئ چې یقینا الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے مؤمنانو الله نه ودار شي هغه ته د ورسېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لار کې جهاد وکړئ شای چې بریالي شئ. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقینا څوک چې کافر شوي که د ځمکې دا هر څه د دوی وي او همدومره نور هم چې د قیامت ورځې له عذابه بچ کېدو لپاره یې په فدیه کې ورکړي نو ترې وبه نه منل شي او هغوی ته به دردناک عذاب وي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بیا به هغوی غواړي چې له اوره په تیښته ووځي خو ترې وتلی به نشي او دوی ته به دائمي عذاب وي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. د غله او غلې دواړو لاسونه غوڅ کړئ دا یې د هغه کسب بدله ده چې کړی یې و د الله له لوري یوه عبرتناکه سزا او الله برلاسی د حکمت څښتن دی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو چا چې له ظلمه وروسته توبه وکړه او ځان یې سم کړ نو خامخا به الله هم له رحمت سره ور وګرځي بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا ته نه پوهیږي چې د آسمانو او ځمکې واکمني یوازې الله لره ده چاته چې غواړي سزا ورکوي او چاته چې وغواړي بخښنه کوي او الله په هر څه قادر دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسوله هغه کسان دی ونه زوروي چې په کفر کې منډې ترړې وهي که دوی له هغو خلکو وي چې په خوله وایي ایمان مو راوړی خو زړونو یې باور نه دی کړی او یا له هغو چې یهودیان شوي دروغو ته ډېر غوږ نیونکي دي او تا ته د هغو خلکو یعنی نورو یهودو لپاره غوږ نیونکي دي چې تا ته نه دي راغلي او دوی یې دلته رالیږلي. د تورات ټکي بدلوي له هغه وروسته چې ځایونه یې ټاکل شوي خلکو ته وایي که دا حکم در کړی شو ویې منئ او که در نه کړی شو نو ډډه ترې وکړئ او الله چې په فتنه کې د چا غورځول وغواړي نو الله نه یې ژغورلو دپاره ته هیڅ واک نه لري.
دوی هغه خلک دي چې الله یې د نافرمانۍ له امله دا نه دي غوښتي چې زړونه یې صفا کړي. په دنیا کې د هغو دپاره رسوایي ده او په آخرت کې ورته لوی عذاب دی. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دوی دروغو ته ډیر غوږنیونکي او ډیر حرام خوړونکي دي. نو که تا ته راغلل یا یې ترمنځ پرېکړه وکړه یا ترې ډډه وکړه او که ډډه دې ترې وکړه نو هیڅکله به کوم تاوان در ونه رسوي او که فیصله دې کوله نو ترمنځ یې په عدل فیصله کوه. یقینا الله عدالت کوونکي خوښوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی به څنګه تا فیصله کوونکی ټاکي حال دا چې له دوی سره تورات هم شته چې پکې د الله حکم دی، خو له دې وروسته هم دوی مخ اړوي او اصلي خبره دا ده چې دوی له سره مؤمنان نه دي. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بشک تورات خو موږ نازل کړی و چې په هغه کې لارښوونه او رڼایي وه. په دې سره به هغو نبیانو چې تابع وو د یهودیانو فیصلې کولې او همداسې خدای پالونکو او عالمانو هم په تورات فیصلې کولې چې د الله د کتاب په ساتنه ګمارل شوي او پر هغه شاهدان وو. نو له خلکو مه ویریږئ، یوازې له ما وویریږئ او په آیاتونو مې کمه یعنې ټیټه بیه مه اخلئ. او چا چې د الله په رانازل کړي قانون فیصله ونه کړه نو هغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. او په تورات کې مو پر دوی دا حکم لیکلی و چې کس په کس وژل کیږي، سترګه په سترګې، پوزه په پوزې، غوږ په غوږ، غاښ په غاښ او د ټپونو هم سره برابره بدله ده. نو څوک چې بدله وبخي نو دا یې د ګناهونو رژېده دي او چا چې د الله پر رانازل کړي قانون فیصله ونه کړه نو هغوی ظالمان دي. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. او بیا مو په هغو نبیانو پسې د مریم زوی عیسی ولیږئ چې له ده مخکې د تورات پاتې برخې تصدیقونکی و او ده ته مو انجیل ورکړ چې لارښوونه او رڼا پکې وه او دا هم د وړاندیني کتاب تورات تصدیقونکی او د متقیانو لپاره لارښوونه او نصیحت و.
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. او د انجیل خاوندان دې هم په هغه قانون فیصله کوي چې الله پکې نازل کړی، او هر چا چې د الله په نازل کړي قانون فیصله ونه کړه نو هم دوی فاسقان دي. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. او اے رسوله، تا ته مو دا کتاب په حق نازل کړی چې دا کتاب د هغه څه یعنی تورات تصدیقونکی دی کوم چې ترې وړاندې وو، او پر هغه څارونکی یا شاهد دی، نو د هغوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوه چې الله را نازل کړي، او کوم حق چې درته راغلی له هغه نه په مخ اړولو سره د دوی په هوسونو پسې مه ځه. له تاسې نه هر یو ته مو یو شریعت او تګلاره ټاکلې ده، او که الله غوښتې وای نو تاسو ټول به یو امت ګرځولی وای، خو د دې لپاره یې جلا امتونه وګرځولی چې په هغه څه کې مو ازمایي چې درکړی یې دی، نو په ښېګڼو کې یو له بله وړاندې شئ. د الله لور ته ستاسو ټولو ستنېدل دي، بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې پکې مو شخړه کوله. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. او دا چې د دوی ترمنځ د الله په نازل کړي قانون فیصله کوه، او په هوسونو پسې یې مه ځه، او پام چې له ځینو هغو حکمونو دې ونه ګرځوي چې الله درته رانازل کړي، نو که یې مخ ترې واړو نو پوه شه چې الله یې د څه ګناهونو له امله د سزا ورکولو اراده کړې ده، او یقینا چې له خلکو نه زیاتره یې فاسقان دي. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. آیا نو دوی د جاهلیت فیصله غواړي؟ حال دا چې څوک به الله نه غوره حکم والاوي هغو خلکو ته چې باور کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مؤمنانو، يهوديان او نصرانيان ملګری منیسئ، دوی خپلو کې یو د بل ملګری دي، او له تاسو یې چې څوک په ملګرتیا نیسي نو هغه هم له دوی شمیرل کیږي. بېشکه الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نو ته به ګورې چې د چا په زړه کې د منافقت ناروغي ده، په هغوی کې منډې ترړې وهي، وایي ویرېږو چې څه پیښه یعنی مصیبت او حادثه راونه رسي، خو لرې نه ده چې الله له خپل لوري کوم بری درته راولي یا څه بله خبره څرګنده کړي، نو بیا به دوی په هغه څه چې په زړونو کې یې پټوي پښیمانه وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او بیا به مؤمنان خپلو کې سره وایي آیا دا هماغه خلک دي چې په ټینګه یې قسمونه کول چې موږ له تاسې سره یو، اوس خو یې ټول عملونه خوشې بابیزه ولاړل او ډیر تاواني شول. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے مؤمنانو، پتاسو کې چې څوک له خپل دین وګرځید نو ژر به الله داسې خلک راولي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي، پر مؤمنانو به نرمي او پر کافرانو سختی کوونکي وي، د الله په لار کې به جهاد کوي او د کوم ملامتونکي له ملامتیا به نه ډاریږي. دا نو د الله یو فضل دی، چاته چې خوښه شي ورکوي او الله د پراخۍ څښتن ډیر پوه دی. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مسلمانانو، په حقیقت کې ستاسو ملګری یوازې الله، د هغه رسول او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه ترسره کوي او زکات ورکوي، حال دا چې رکوع کوونکي وي. او څوک چې الله، د هغه رسول او مؤمنانو سره دوستی کوي نو پوه دي شي چې همدغه د الله ډله برلاسي کیدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو، هغه خلق په ملګرتیا منیسئ چې ستاسو په دین ملنډې او ساتیری کوي. دا کله هغو کسانو وي چې تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی او کله نورو کافرانو، او الله نه وډار شئ که تاسو رښتیني مؤمنان یاست. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. او کله چې تاسو د لمانځه دپاره غږ یعنی اذان کوئ نو دوی پرې ملنډې او لوبې کوي، دا ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې نه پوهیږي. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا
تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ورته ووایه ای اهل کتابو، آیا تاسو له دې پرته نور په څه راسره وران یاست چې موږ پر الله ایمان راوړی او پر هغه چې موږ ته نازل شوي او څه چې ډومبی نازل شوي، او بل دا چې ستاسو زیاتره فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اے رسوله ورته ووایه آیا هغه خلک دروښیم چې د الله په خوا کې د جزا له مخې له دې هم بد وي؟ هر هغه څوک چې الله رټلي غضب یې پرې کړی او بیزوګان او خنزیران یې ترې جوړ کړي او هغوی چې شیطان لمانځلی، همدا خلک په مرتبه کې ډیر بد او له سمې لارې ډیر بېلارې دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. او چې کله درته راشي وایي موږ ایمان راوړی، حال دا چې له کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته ووتل، او الله په هغه څه ښه پوه چې دوی به پټاوه. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. او له دوی نه به زیاتره ویني چې په ګناه، ظلم زیاتی او حرام خورۍ کې یې منډې ترړې وهي. رښتیا دا دي چې څه دوی کوي هغه ډیر بد کارونه دي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی خدای پالونکي او عالمان ولې دوی د ګناه له خبرو او حرامو خوړلو څخه نه ایساروي؟ حتما هغه څه ډیر بد دي چې دوی یې کوي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. او يهود وویل د الله لاس تړل شوی دی، خپله د دوی لاسونه تړل شوي او په هغه خبره چې دوی وکړه رټل شوي دي، بلکې د الله دواړه لاسونه خلاص غوړېدلي چې څنګه یې خوښه وي لګښت کوي. او ای رسوله تا ته چې د رب لخوا دې څه در نازل شوي د هغوی زیاترو ته خامخا سرغړاوی او کفر ورزیاتوي، او د هغوی ترمنځ مو د قیامت تر ورځې دښمني او نفرت اچولی. کله هم چې د جګړې اور بلوي الله یې مړ کړي، او دوی په ځمکه کې د ورانکارۍ لپاره هلې ځلې کوي، خو الله ورانکاري نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. او کچیری اهل کتاب ایمان راوړی وای او تقوای غوره کړې وه نو موږ به یې خامخا ګناهونه رژولي او د نعمتونو باغو ته به مو ننویستلي وو. او کچیری هغوی تورات، انجیل او نور هغه چې له ربه یې ورته نازل شوي جاري کړي وای نو خامخا به یې هم له پاسه او هم له پښو لاندې پرېمانه روزي خوړله. ځینې یې په انصاف چلیدونکي خلک دي خو زیاتره یې بد کړه وړه کوي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسوله څه دي چې د رب لخوا در نازل شوي هغه خلکو ته ورسوه او که داسې دې ونه کړل نو بیا به دې د هغه پیغام نه وي رسولی او الله به دې د خلکو له شره ساتي. بېشکه الله کافر قوم ته د بري لاره نه ښیي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ورتوایا اے اهل کتابو تر هغه به تاسو په هیڅ شي حساب نه یاست څو چې تورات، انجیل او هغه نور څه مو چې له ربه در نازل شوي جاري نه کړئ. او اے رسوله تا ته دي چې د رب لخوا څه در نازل شوي خامخا د هغوی زیاترو سرغړاوی او کفر زیاتوي نو پر کافرو خلکو مه خفه کیږه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه چا چې په خوله ایمان راوړی او څوک چې یهودیان شوي او ستورلمانځونکي او نصرانیان له دوی نه چې چا پر الله او آخرت ورځ رښتینی ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل نو پر هغو نه څه ویره شته او نه به دوی خفه کیږي. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بېشکه موږ له بني اسرائیلو پوخ لوز واخیست او هغوی ته مو ډېر رسولان هم ولیږل خو هر کله چې دوی ته به یو رسول له هغه حکم سره راغی چې نفسونو به یې نه خوښاوه نو بیا یې ځینې دروغجن ګڼل او ځینې یې وژل. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او دوی ګمان کړی و چې څه فتنه یعنی عذاب به نه وي نو زیاتره یې ړانده او کاڼه شول. بیا یې الله توبه قبوله کړه خو د دوی زیاتره لا زیات ړانده کاڼه شول او الله د هغه څه ښه لیدونکی دی چې دوی یې کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه خلک یقینا کافر شوي چې ویلي الله خو همدغه د مریم زوی مسیح دی. حال دا چې مسیح ویلی و ای بني اسرائیلو یوازې د الله عبادت وکړئ چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. بېشکه څوک چې الله سره شریک نسی نو یقینا الله جنت ورباندې حرام کړی او د هغه استوګنځی به اور وي او د داسې ظالمانو به څوک مرستیالان نه وي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بېشکه هغه خلک هم کافر شوي چې ویلي الله دریم له دریو دی. حال دا چې له یوه خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته او که دا خلک له دغو خبرو چې وایي ایثار نشي نو له دوی نه چې هر څوک کافر شوي دي دردناک عذاب به ورته ورسیږي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آیا نو بیا هم دوی الله ته توبه نه باسي او بخښنه نه ترې غواړي او الله خوشه بخښونکی ډېر مهربان دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح د مریم زوی له یو رسول پرته بل څه نه دی. له ده ډومبی هم نور رسولان تیر شوي او مور یې هم یوه رښتینې ښځه وه. دواړو به خواړه خوړل. ورته ګوره څرنګه نښانې ورته بیانوو خو بیا دوی ته ګوره چې څنګه اړول کیږي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اے رسوله ورته ووایه آیا الله نه پرته داسې یو شی لمانځئ چې تاسو ته نه د ضرر واک لري او نه د ګټې او همدا الله ښه اورېدونکی په هر څه پوه دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورته ووایه ای کتاب والاو په دین کې ملکه چې زیات ناحقه تیری مه کوئ او د هغو خلکو هوسونو پسې مه ځئ چې لا ړومبی هم خپله بېلاري شوي هم یې نور ډېر بېلاري کړي او له سمې صفا لارې بل خوا اوښتي دي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبني اسرائیلو چې څوک کافران شوي هغوی ټول د داود او د مریم زوی عیسی په ژبه رټل شوي دي. دا ځکه چې هغوی سرغړونه وکړه او له حده یې تیری کاوه. هغوی به یو بل له هغه ناوړه کاره نه ایسارول چې کولو به یې یقینا ډېر بد و څه چې دوی کول. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
ته به د دوی زیاتره ګوري چې له بتپرستو کافرانو سره ملګرتیا کوي. خامخا ډیر بد دي څه چې خپلو ځانو ورته وړاندې کړي، هغه دا چې الله پرې غضب کړی او هم دوی به په عذاب کې تلپاتې وي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. او کچیری پر اختیا الله منلی وای او دا نبی علیه السلام او څه چې هغه ته نازل شوي، نو هغوی یعنی بت پرستان به په ملګرتیا نه نیول، خو له دوی نه زیاتره فاسقان دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو سخت یهودیان او مشرکان بیا مومي، او مؤمنانو ته په دوستۍ کې به ډیر نږدې هغه خلک مومي چې وایي موږ نصرانیان یو. دا ځکه چې په دوی کې ځینې رښتینې عالمان او دنیا پرېښودونکي درویشان دي او دوی لویي نه کوي. صدق الله العظيم.